السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به یې ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې حاجي. نو نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ته هرکلی وایو. اچھا جی، نو خبره داسې ده چې زما پلین خو نن بل څه و، ما ویل زه به تاسو ته خپل کلی وښیم. خو خبره داسې جوړه شوه چې دا ملګری راغی وی چې ځو مردان ته، نو هلته د میډیکل لپاره. نو اوس مونږ را روان شو ځو مردان ته، تاسو له مردان ته چکر درکو انشاءالله. په بل بلاک کې به زه تاسو ته خپل کلی خامخا ښیم. نو راځئ چې ځو مردان ته. اچھا بھائی، دا دی شهبازګړی چوک و. شهبازګړی چوک ته ورسېدو. خبره داسې ده که نه ډېر زیات تږی شوی یم. ګنو دا جوس مې ولیدو، دلته د ګنو دا جوس وڅښو، بیا به خبرې کوو، ګپ شپ کوو. زراو کرده خو هغې سیټ ته به وړې بیا به واپس ځو. ښه هغې سیټ ته یي او داسې به ځو واپس. اچھا بھائی، نو راورسېدو ملیشیا میډیکل سنټر مردان ته. دا برانچ چې دی تاسو دا بورډ یې تیاره ده، دا ټول ملک تیاره تیاره دی. موبایل مې په لو کېدو دی، الله پاک ته خیر وکړي، خو ګورو که نه چې څه کېږي. اچھا بھائی، نو د مردان نه واپس شو، اوس خپل کور ته روان یم. دلته په لاره کې لږ ستړی شوم، دلته لږه دمه کوم او بیا به ځو خپل کور ته. نور ګپ شپ په ستاسو سره کور لګوم، ځکه چې موبایل بیټري مې بالکل لو ده، بالکل مې موبایل بیټري نوره کار نه کوي. نو نور ګپ شپ په ستاسو سره په کلي کې لګوم. رستم میله ځو لکه د اوخان څه کوي مړه اوخان څه کاهی چې ځو کور ته. موبایل بیټري مې لو ده مکمل. اچھا بھائی، نو زه چې سهار پاڅېدم که نه، اچھا بھائی زه چې سهار پاڅېدم نو ما وی زما کیمره به چارج وي، او ما خپله کیمره نه وه کتلې چې هغې بیټري مکمل لو وه. صرف موبایل مې لږ چارج و، نو هغه هم تقریبا 49% و، پوره چارج هم نه و. خو زما دغې ته خیال و نه، او زما څه کارونه وو، نو مانځه نه پس مې ډایرکټ هغه کارونه سټارټ کړو. نو هغه ما بلاګ چې دی نو تقریبا په 9-10 بجې سټارټ کو، تقریبا 9-10 نه 8 بجې به وي، 8 بجې به وي چې ما بلاګ سټارټ کو. نو زه خبر هم نه وم، بیا زما پسې یو ملګری راغی وي چې ځو مردان ته، زموږ څه کار دی هغې پسې ځو. نو ما ورته ویم صحیح دی، نو مونږ ډایرکټ لاړو مردان ته. نو زه چې کله مردان ته ورسېدم ما خپل موبایل وکتو، نو زما موبایل تقریبا 18% شوی و، مکمل بیټري لو کړې وه. نو په لاره مې څه لږ لږ شاټونه اخیستي وو، خو زما موبایل بیټرۍ ته بالکل خیال و نه. او چې کور ته رالم نو تقریبا 4 بجې وي، او چې رالم نو بجلي لا نه وه راغلې. پاور بینک مې وکتو، نو پاور بینک هم مکمل تش و، ځکه چې زمونږ یو کزن دی هغه راغستی و، نو مکمل یې تش کړی و. پاور بینک هم چارج نه و، او یو پی ایس هم نه و. نو په دې وجه باندې زما موبایل بیټري مکمل لو وه. نو ما وی زه به نور بلاګ مازدیګر وکړم، تاسو ته به خپل کلی وښیم. خو خبره داسې وه چې د بجلۍ د وجې، د پاکستان د بجلۍ د وجې ما ټول بلاګ چې دی هغه خراب شو. نو نننی بلاګ چې و هغه دومره خاص ځکه نه و چې د بجلۍ د وجې زما ټول پلیننګ چې دی هغه ګډوډ شو، او ما خپل بلاګ سر ته ونه رساو.
خو بیا هم زه امید کوم چې ستاسو به دا ولاګ خوښ شوی وي. کو ستاسو دا ولاګ خوښ شوی وي نو لایک کمنټس خامخا وکړئ او سبسکرایب کول مه هېروئ. اوس ماله راکړئ اجازه ته د خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.